ذلك هو الفوز العظيم. ذلك من البيان. ذلك هو الفوز العظيم. دلتي وسره ومرا وړي. ذلك هو الفوز العظيم. وجدان چې اصل کې دلته ملاقات د الله دی او ملاقات د الله چې کوي دا غټه کامیابی ده او چې کله نفس د جنت تذکرې حالت بیا د روح کې نه راوړي وسره. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك من البيان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. دي جزء بیا امر دی په جهاد او قتال باندې. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد کو الكفار والمنافقان سره. كفار سره جهاد بالسيف، منافقان سره جهاد باللسان. اي اعتراض رسول کی چې نبی خو مدینه کې منافقانو سره جهاد نه وکړي، جهاد بالسيف نه وکړي، جهاد باللسان وکړي ورسره. واغلظ عليهم سخت شدید مقابله کې ومأواهم جهنم زیدی جهنم دی وبئس المصير وقصد والقصد الى جهنم. يحلفون بالله ما قالوا. دیکھ مذکور صفات منافقانو بھی ذکر کی. يحلفون بالله ما قالوا. یو قسمونه کوي په الله باندې ما قالوا چې سره دی ویلي. دې اصل کې تفسیر په سورۃ المنافقون کې دی. سورۃ المنافقون کې اتو نمبر آیت ذکر کړی. ادا چې منافقانو یو پیر دا خبره کړې و او سبب یې دا چې غزا نبی صلی الله علیه وسلم واپس راته ولاره کې یو مهاجر یو انصاری د یو په منځ کې جګړه راغله. نو مهاجر چې مهاجرین دغه کو دي انصاری انصار دغه کو یا مهاجرین وریا انصار قریب وځي جګړه کړې. نبی بیا غدي کې جوړه ولا وکړه. دا ټیم کې دیو بلې دی وی ویلو چې دا مهاجرین زمونږ ورټو باندې واړه شول اوس مو څه جګړې کوي. وایي د دې څه حساب نه وسم من کلب کلی اقل کا سپه دي څورم کدي د پاره دا وخوري دا مونږه څنګه اوس مونږ وخوري. دا پاره کې یو جمله دی ویل دا چې رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. کوم مدینه ته واپس شو عزتمن براولې ذلیل ابو باسی ځان یاد او چې موږ پیغمبر باسو دیو په دی باندې قسم کاو. کله چې نبی ته خبر ملاو شو دې رنګ وختو چې تاسو خبره کړې دی نو دا قسم دې کوم دا خبره کړې يحلفون بالله ما قال قسمونه شروع کړو. الله دې ویلي دا ولقد قالوا كلمه الكفر. یقینا دې ویلي خبره د کفر وکفروا بعد اسلامي و دې پر کړه پس اسلام الله بعد اظهار اسلامي وهم بما لم ينالوا. قص کړه دي کوشش کړه دي بما لم ينالوا دا هغه چې دې نه حاصل کړي. هم ما قص دي کړه دي کوشش کړه بما لم ينالوا دا چې دې نه حاصل کړي. اثر قتل النبي دا د نبی وجه دي. وما نقموا دي بدل کړه الا نغناهم الله بردا خبر اجما دار کړی دی والله تعالی ورسول من فضل خپل مهربانینا. الله ما دار کړی په دې مال چې الله ورغله کړی او رسول به تقسیم کړی دا من فضل خپل مهربانینا. دا زجر الفاضی چې دا خبره ته پد غنی چې غریب سره وس الله ما دار کړی اوس د حق په دې دشمنی کې ودرېږي. لاول ترغیب توبې ته او به تقیید وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ. بس کچره دی توبه ایستلا دا وغره دی لپاره. وَإِن يَتَوَلَّوْا کچره دی مخواړه يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عذاب ورګي الله تعالی عذابا علیما عذاب درناک په دنیا کې او آخرت او آخرت کې. وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. نبی دی لپاره بس مګه کې څوک دوست بچونکي ولا نصير او امدادي. استو صفات خبیر ذکر کړي. ومنهم من الله بازي بني کې اسو دي چې له ذکر الله سره لینا تعالی من فضله. کچر ترای کوم دا خپل مهربانینا الله مما دارته لنصدقنا نقام وصدقوه ولنكونن من الصالحين. وخام وشدني كاملا فلما اتاهم من فضله ورکل چورتی تا د خپل مهربانینا لما دارته بخلو بی دی مخلق پای باندې
وتولوا دين مخوړو مخيواړو دي صدقات او دارنګ زکاتونه او مولدون دي همیشه پړون کی به بوخل شروع کو فاقبهم نفاقا نرا وصل تعالی کی عقبنا ورسته وکراو فاقبهم نرا وصل تعالی کی نفاق المنافقت في قلوبهم ذي بزنين الى يوم يلقون ترى رزق رجل وقام شدا سرا کئی شر رسول خاتمه اللہ بھی خاتمه خراب کی بما خلق الله پدی وجاجی خلاف کړه ود الله سره ما وعدو دا وادي چې کړه ود سره کبه وعده چې کړه و چې الله موږ ته خپل مهرباني نه راکې په صدق دی هغه وعده ما کړه وجما کامی یقیمون او پدی وجاجی دی درو ویلو دا دعام منافقان مبارک د آیات دي او صيغه د جمع استعمال کړي بخلوه وتولوهم معرضون ایو تنری یوشي کسان دي بعض مفسرین دلته روایت نقل کړي دي دا آیات اصل کې نازل شي د بدري آیتونه مبارک صالح ابن حاتم رضی الله عنه صالح ابن حاتم دا یو غریب صحابي و نبی دراغه وی چې یا رسول الله مال دعاو کو جنہ ما مالدار کی زو بیا صدقې کوم یا او ته چې په خپل قریبي باندې صبر کوه وای ته زور ولګاو چې د خامخا دعا وغواړه نبی دعا وغوښتله د چې کله مالدار شو نو رفته باندې د جمعې مونځ پرېښودو صرف جمعې مانځه ته به راته جمعې مونځ یې پرېښودو بیا به یې جمعې مونځ هم کله کله پرېښودو نو نبی بس یې کسان ولېږل ایماندار خلکو بس یې کسان لېږل چې زکات یې راټول کړي ده بس یې کسان ولېږل نو وایي ده وویل چې دا خو ماته کیسې معلومي دا مانه ټیکس اخلي نو هغه زکات یا ټیکس ورنه کړو انکار یې وکړو نو چې کله هغه کس راغی نبي ته یې ویلو نو یې نبي ویل چې دا دې خبره چې دا مالدار کو زکات انکار وکړو نو دې وروسته ټیم کې زکات راوړو نبی دیوانه وسیدا سلام علیکم کړي نبی نه لته بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نبی ابوبکر صدیق راوړل او چې نبی دلته هغه زید نه عالم بیا عمر راوړل دغه شان ای منافقت کی استعمال شو دا ته نه یباره کی دا قول دې په غلط یک د بعض مفسرین ایو ته خیال شوی نه نه اته چې ابن کثیر محقق سره دی خدای هم د فکر نه راغلی هم نقل کړي سره د قرطبي د فکر شوی نه پیرت کړي ابن حزم وی دا حدیث کذب باطل وی دا درود یو باطل وی زکه چې صالح ابن حاتم بدری صحابي دی او بدریان چې کوم وی ته الله ویلي چې تاسو څه کوئ کوي ما بخری وی بل دا چې دلته په حدیث کې دا دی چې راغی توبه استلال توبه خو مشرک او کافر مقبول لفظ څنګه د توبه قبلي او یې ورته واپس کړي بدریان صاحب ورګه دا ویلي د کار په دې واقع باندې ډېر شي محققین علماء د دوی لیکلي امام بهقي امام حیثمی مجموع زوائد کی او دا نور علماء د جوزی ور ټول برت کړی دی دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی مشهور حسن سلمان حافظ الله شیخ البانی کی شاگرد مشهور حسن سلمان آپ بھی کتاب لکھ رہے ہیں الشهاب الثاقب بنمانی الشهاب الثاقب غالبا جی روس البانی فی اتفاق عن ثعلبة بن حاتم الشهاب الثاقب نبی پیڑی کی ملوی مستقل یو کتاب بھی لکھ رہے ہیں دا واقع بالکل غلط تھا دا صحیح نہ بلکہ دا عام منافقان مبارک ہے اور ثعلبة بن حاتم اب صحابی دے بدری صحابی قدم یعرف ان اللہ یعلم سرهم آیا دیو نبویگی چیقن اللہ تعالیٰ کوئی یعنی پکڑو خبر بانی و نجوان ری بجرگو بانی وان اللہ لا خلقیو او یقن اللہ تعالیٰ کوئی دی پکڑو خبر بانی نور صفات قبیہ ذکر دی الذین دعا کسانی یلمزون المطوعین چیدو عیبون لگئی المطوعین با خوشالی سرورکون کی من المومنین المومنان فی الصدقات فصدقو کی مطوع لگا چاہتا چی خوشالی سر یو نیکی کار دی تطوع ہوئی جیتا کوئی نا لیکن دا غزوی تبوک دا پار نبی اعلانو کو جتاسو اخبر مالنو سامنو نراوڑی نو قدیم کے مقدر صدیق رضی اللہ عنہ اوٹ مال راوڑا
عمر درون نیم مال راوړو اور چې عثمان بن عفان زر دینار پیش کړو 200 خانه پیش کړو دا مالداران کسانو چې دیو دا صدقه راوړي دی ویل دا ریاکار دي دا ځان خیسه چې ما څنګه پیسې ورنکې چې کوم غریبانو ځنې تری واقعي ځاله مزدوري کړو چې دا چا وربشي راوړي چې کجوري راوړي سیوري کوټه هغه پیش کړي دی ویل ورته مرافقانه دې په دې باندې تاسو دنیا نه جنګ کوئ نه په یو کې څوک نه پرې خبرو الله دې بارک هدایت نازل الذين دعا كسان يلمزون المتطوعين دي وعيبون لغي با خوشحالي سور كونكي من المؤمنين المؤمنات في الصدقات وصدقوكي والذين كسان لا يجدون شيئا يدعون لا جودهم مگر خپل مزدوري خپل کوشش فيسخرون منهم دي مسخري كي پای پسې سخر الله منهم مسخري وي کې الله پدې پسې ولهم عذاب عليم ولد بعد عذاب النار استغفر المولى استغفر لهم ګور دې د پیدلی کولا مسخري کوي پر صحابه وسیم الله دې دومره خبر شوی کته ولا بخنه غواړي دې وایي استغفر لهم ولا تستغفر لهم بخنه غواړي دې بارک بخنه غواړي دې بارا امر په مالا دې اخبار باندې که بخنه غواړي دې بارک بخنه نه غواړي دې لپاره ان تستغفر لهم 70 مره کچره ته بخنه غواړي دې لپاره او یا ځل دغه یو په خپل توبه نو باسي کنه نبی ته وایي کته استغفار غواړي 70 مره او یا ځل فليغفر الله لهم هجر الله بخنه کوي دیوتا د 70 مره د کثرت د لپاره عربي کې ذکر کیږي دا عادت خاص قران دی دیو جنې او حدیث کې راغلي وي نبی ویل کمال ته پته وي د اویا او زیات بخنه مختلف ځای معقول مولا مختلف دغه الحمدلله د کثرت قران دا د عربي طریقه ده کثرت د پاره له 70 ذکر کوي او یا کله سل ذکر کوي زموږ د پښتنو عادت ده یو شل ذکر کو شل او سلوی کو شل ذریعه وي نه مرو یې څنګه کوي شل ذریعه دی سل ذریعه نه مرو عربي کې 70 ذکر کوي دا چې خبره اصطلاحي دای وجه بیان ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله اذا بدي وجا چې قنتي کفر کړي په الله باندې او رسول الله باندې والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت کوي قومنا فرمان تا نور صفات خبيها باندې فرح المخلفون وادي لشيدي فرح المخلفون خوشال دي فادي لشي خلق بما قديم وقر الناس تبالي خلاف رسول الله رسول الله تبوک ته ذکر نبی لاړ د منافقان دیو پادشي او خوشاله وو په باندې خدمت نیو دریو فرح المخلفون ما الله توفیق نه دی ورکړي سپاتې کړی خوشال دي فادي لشي خلق بما قديم وقر الناس تبالي خلاف رسول الله رسول الله وكرهوا دي بدل دي أن يجاهدوا بأموالهم دي رجالي بقول مال سروات فسهم بقول نفس السر في سبيل الله فلا تلاقين وقال دي لا تنفروا في الحر نور تبين دي فرمانگلوتا لا تنفروا في الحر موزي بگرمي کی تبوک قضا دا سخت گرمي کی وا دي منافقان په نور تبين دا سخت گرمي نه پرې کی موزي دارم کی خراب شو ولو تو انا رو جهنم شد حرام ورد جهنم دې سب ګرم دې لوکانی يفقهون کچتا دې کوی دې کدي کوی دې دې ګرمي برداشت کړي او جهنم دې ګرمي وځه ساتلې اوس بل تخفيف فليضحكوا قليلا دا یا انشاء دې اخبار دې ودي خاطري ولې وليبكوا كثيرا ولجالدير فليضحكوا قليلا دیو دیو خاندیدن وانا وصف لک خاندی ولیکو کثیرا دی وجال دیر اس لگا خاندان دوائیتا کی میرے جڑانا جزام بما کانو یکسبون دا سزا رکی درشی پساو دا کانو جیدو کول چونکہ سورت توبہ رضی اکثر آگی سچی ودا پر سفر کی نظر شیوا بیتا جکلو واپس راتا مدینی تا تبوکنا زکو تو یفعیل رجاعت اللہ بس کچره واپس کې الله تعالی تعالی الى طائفه منهم يدري تردينا فاستعذروا للخروج پس دی اجازت غواړي ستاره د خروج د پاره د وتلو بنجنتا
للخروج ما دپار د وطن بن جوړان کله چې ته واپس راشي ته وګورې دا منافقان متانه اجازه غواړي چې موږ تاسو سره بل آزاد کړو فقلت ولن تخرجوا معي ابدا انت موضع زما سره همیشه ولن تقاتلوا معي عدوا انت جمك وي معي زما مکرتیا کی عدو دشمن سره انکم رضیتم بالقعود اول مره یقینا تاسو راضي شوي په لاس باندې اول ځلې ودري اوس په وځي فقدوا مع الخالفين نکینه دا الناس خلق سره پاتې کیدون کو خلق سره خالفین خلق پاتې شي فقدوا نکینه مع الخالفين دا پاتې کیدون کو خلق سره چې کوم معذور وړاګانی وسې سکینه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا نور عذاب ذکر کوي نبی ته بعض منافقانو کې آیاتونه نازل شي او سلکی عبد الله بن ابي بارکی عبد الله بن ابي چې کلام مرشو ددا زیو عبد الله بن عبد الله زیو د مؤمن سره عبد الله رضی الله عنه عبد الله بن ابي سلول چې زیو د نیک سره صحابي وو دا غره نبی صلی الله علیه وسلم دی ویل یا رسول الله ما پلار منډي پلار کار څنګه وو سړی خو پلار خو بګي وی خامخام اته خپته و چې دا منافق دی راغی نبی دی زما پلار منډي ته په جنازه کې او به وتویلی چې کمیس په مله ورکی او کمیس په دې وجه ولا ورکړو چې اصل کې د بدر کې د عباس رضی الله عنه سره اسلام دا کړو چې په بدر کې د عباس کمیس ته هغه د بدن نه غړو د بچا کمیس په برابر دی د کمیس برابر شو نبی ولا بدل ورکاو چې دې نه شو دا کمیس یې ولا ورکړو هغه متوسط بیا نبی صلی الله علیه وسلم راغی په دې باندې موږ جنازې کاوه جنازې د چمک کې شو عمر دا هوجو نه نو دی یا رسول الله ته په جنازه کې ولا ولته په پلانې کې دا خبره کړې پلانې کې دا کړې د اسلام خلاف منسوبي دا بيدی نه ځای ته بدی مسکه نو هغه یې ساده نه سره غونې نبی ساده یې سره غونې چې رسول الله موږ ورا روس شدي عمر به وایي روس زه ایران کې تاسو ورته به څومره کړې وای ورته دې سره ونو سره وقار دې سي ورته بیا په ځان مسلمان وای یورسته اوسوټ به کاوی دا دوه سره ورته یې نکړو نبی جن ساده نه سیونی او د شاته وکړل عمر ما پرې ما ته الله اختیار راکړی دا مخکې په استغفر مولا بخنه وړه کنه وړه خدای دې الله نازل کړي چې آینده کې به موږ جنازې نه کوي دا ما آیات ته چې موافقت عمر کې دي او پابندي بوله چې آینده کې به موږ جنازې نه کوي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا مزبک او د جنازې په وطن باندې د دیونا ماته چې مرشي ابدا همیشه ولا تقم على قبري مودري قدا د قبر بوخار کی ولا تقم على قبره للدعاء دعا د فال قبر بوخار کی ودرېږي زګد د نبی طریقه دا و حدیث عثمان بن عفان کرام رضی الله عنه سنن ابي داود کی اسناد الحسن اب فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف على قبره نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مړي د دفن فارغ شو دا د قبر په خوا کې بوزیدو او وی استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يسال ضرور د پاره دا وړي استغفار له وړي د مضبوطیا سوال له وګي زکه چې وسه تاسو کیږي سنت طریقہ دا چې حتی د قبر په خوا کې ودرې یو دعا وغواړي هر سړي ځان سره دعا وغواړي انفرادي دعا دی وغواړي چې الله دې مضبوط وسه سوال کیږي دا سنت طریقہ دا سنت طریقہ دا چې سره خو دې سورۃ بقره اول او اخر وی دا حدیث د عثمان بن عفان په صریح دی كان اذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه لا يستعان کوم روایتونه چې دی باب کې راغلي دي اذا قبر سره خطبه سورۃ بقره اول او سورۃ بقره اخر ویلي روایتونه ثابت دي ولې عمل استحبابي دا ضعیف روایت ثابت دي په دې کې ټول روایتونه راغلي دي یو مرفوع دی بل موقوف مرفوع روایت هغه نقل د ابن عمر المعجم الكبير د امام طبراني اي کې نقل دي او دا نور محدثین نقل کړی دی وايي کې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو په دفن کوي دا د سر او خو دا سورۃ بقره اول وی
سر تاج خود سورۃ بقرہ اخیر بھی ہوئی دا روایت نقل ہے بلکہ یو استراب هم دے پر سند هم کمزور دے استراب خدا نے ذکر ذکر کے سی وليقرأ عند راسه بفاتحة الكتاب بلکہ راضی وليقرأ عند راسه بفاتحة البقرة بل روایت راضی وليقرأ بفاتحة الكتاب بفاتحة البقرة في قبره كانوا عند راسه كانوا في قبره استراب بهم بکی سند هم کمزور ہے دو راویان بکی یو بکی یحیی بن عبداللہ ابن الزحاق الباقلدی یحیی بن الزحاق یحیی بن عبداللہ ابن الزحاق الباقلدی دا باقلدی نا بابلتی نا دیکھا بازی الباقلدی ہوئی الباقلدی دی تقریب و تحذیب ورد ابن حجر التے غیارا و مذکر کردے ورا الباقلدی دی دا ضعیف بالاتفاق دین بکی ایوب ابن نحیق ایوب ابن نحیق بارکی محدثین ہوئی منکر الحدیث ایک حافظ ابن حجر تحذیب کی اگر امام بیزی تحذیب الکمال کی ذکر کری منکر الحدیث سخت جرح لگائی والی دلیل مرفوع روایت کی موقوف روایت نقل کری امام بحقی شعب الایمان کی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ هذا وصیت کرن چکر زمن شما زمان دا قبر سر دبتا سورۃ البقرہ اولی ہوئی اور دا خود میں سورۃ البقرہ اخیر ہوئی دا روایت سند کمزور ضعیف دے دا عبدالرحمن ابن العلا ابن اللجلاج عبدالرحمن ابن العلا ابن اللجلاج دا جہالت ہوئی مجهول روی حافظ ذکر کے تقریب کی مقبول یعنی عند المطابعہ وإلا فهو لین الحدیث اور اصطلاحات کا سبھی معلوم تقریب التہذیب مجهول روی لہذا دا سے روایتوں بانی استحباب نہ ثابت کی بدی بانی خلق استحباب کی کم نہ ثابت کی عثمان بن عفان روایت سے عثمان بن عفان فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يسأل لا يبالي اذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يسأل یا دا اقوال روایتوں سند پر لحاظ سره کمزوری ویلنی باقی بانی استحباب نصر بھی دی سنت طریقہ غدائی چدائی بخار کے دعاوں کرش ولا تقوم علی قبری مودری رادا قبر بخار کے دعاوں لپارا انہم کفروا باللہ و رسولی یقیناً دی کفر کرے اللہ بنے اور رسول اللہ بانی وما تودیم مشی وهم فاسق غالا جدیل فرمان ولا توجب اموالهم دیکھ ماذا فتوى حمدہ مرتی ذکر شیئو دیکھ مالن انہی اولاد امبرانین ولا توجب اموالهم تعجب کی نظر دیتا لدی مالنا و اولاد بدی اولاد انما يريد الله يقين وعلى الله تلا يعذبهم بعجاز برگی تبدی سرا فی دنیا کی وتزهق انفسهم وجهد روحنا وهم كافرون وحال جنهم كافرين واذا انزلت سورة بل صفت قبیح ذکر کے لیے منافقات وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَوْ كَانَتْ نَازِلَةٌ شِيءٌ سُورَةٌ چی مشتمل پر خبر انا آمن باللہ چی مانوی فاللہ بانی وجاہد ما رسولی اور جہاد تو اداد رسول سلام عذاب وانگر دیا کی استعدنا کا اجازت وار استعدنا قول الطول منهم خاندان دماتار نبینا قول الطول خاندان دماتاری سورة النساء کی تشریح کرنا ومن لم يستطع منكم طولا ايا كان المصطلح طول لكي مالداني مالداني قول الطول منهم خاندان دماتار نبینا وقالوا دیوائی ذرنا من قریدا لكم مع القاعدين جمع وشدف الناس تغلب السلام من قدی قول کی بس ساتن پر بخشت چاہجان مردان شڑو شڑو بیزو تو شرطا گیا بیان رضو بیا یکون مال خوالفین دیو خوشحال دیو دیو راضی دیو یکون مال خوالفین دیو شد پاتی دیدن کو خضو سران خوالف جمع خالفتون خزی دیو کی جنور خزی دلار کی جب تک ہم خادے دا لگا بول کے ناسیت چکر مندن چلی باشی دیو خوالف دیو دا دیو سپکاوال اللہ ذکر کرتی دا خضو سر خوشحالی
رضوی خوشحالی یکون من خوالفی شریف پاتی کی دون خصوصا وطبع على قلوبهم وعلى شهری پسنو بادیم هم لا يفقهون دی ونقی اس بیا مسکر مبیان صفات ذکر کرا لیکن الرسول لیکن پیغمبر والذین آمنوا معه وما کسان چیمان روڑ نسرا جاہدوا باموالهم دی جہاد پر بخل مالون سرا وانفسهم بخل نفس سرا واولئک لهم الخیرات ودا کسان دی پار ډېر خوشاله دي الخيرات ډېر خوشاله دي دیکھیو سو معنا غني مفسرین ذکر کړي یو معنا دي چې امام بخاری کړی دا الخيرات مراد الفضائل دي د پار ډېر فضیلتونه دي دیم قولی کې دا دي چې مراد خیرات دي منافع الدنيا والآخرة دي د پار ډېر پیلي دنیا او آخرت دیر فعلی دنیا و آخرت دریم قولی کی دانے جدا صفت دے جنت خزو اگر سورة الرحمن کی فی ان خیرات الحسان سورة الرحمن کی فی ان خیرات الحسان قدی جنت کی خیرات غور خز حسان چی خیسا شکل واری وولائک لهم الخیرات دیر پارنا استخزی رامان مکوریشی مشهور مانا خدا دا الخیرات مانا ډېرې فعلي جوړې خوشالۍ دي واولئک هم المفلحون دا کسان دي کامیاب بل اشاره ذکر کوي عبد الله له جنات تیار کړل الله دې لپاره جنتونه تجري چې بهږي من تحتها الانهار لا ترين ولي خالدين فيها بشيء بهږي ذلك الفوز العظيم ذلك كان برويا وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم دیکھ اس دور صفات قبیحہ ذکر کئی دور منافقان جاری بات نشیان آراب جور بائی کی پاک تاکو منافقانو لکا سنچی مدینی والا کی دا پاگا صورت کیو شکل نبی تبوک ازاد تا اعلان یو کو لکرو سریوات نے ذکر کو تبوک ازاد تسو ازاد تیار کی ود بانڈو دا پاڑشیان راجی کا منافقانو آئی اجازت روکتن اداري يتروك باني كولي سمودي اجازت راكم شتري وجعل المعذرون على باني كولي من الاعراب لبان شامنا ليؤذن لهم دل بارك اجازت وقت شهيد لباني كيدلون ليؤذن لهم في القعود اجازت تروك شي پناس تكي لجهاد وقال الذين كذبوا الله ورسوله او کی ناصری وا کسان چې دروغ ویلي والله تو رسول الله الله او رسول دې دروغ دا ویلي دي چې دروغ باندې کړی دي دروغ زونه پیش کړی تخفیف راځي کوي سيصيب الذين كفروا منهم زرد جو ورسي یا کسان دا چې کو پرې کړل دي رانا بنري مزاق کړه ليس على الطواف ولا على المرضى دغه استثناء کوي دا معذور خلقو کوم معذور کسان وی جهاد تلان پدی پدی ګناه نشوي ليس على الطواف نشتري په کمزور باندې ولا على المرضى ولا په بیماران باندې کوم چې بډاګان دي یا کوم بیماران دي ولا على الذين كسان باندې لا يجدون شيئا لديوني ما ينفقون سوچ خرجي څه نشتري حرج ګناه نشته پس چې په باندې دغه جهاد نه او باقي باندې شرط دي اذا نصحوا لله كرجي خير فائدہ دے اللہ لپاره اللہ لپاره خیر فائدہ سره امام کو دی وی اخلاص العمل من الغش اصلاح العمل من الغش خالص کول د عمل دی د ملاوت نه چې ملاوت بګنی دی کوي بګی نه دا اصل کی نصیحت اذا نصحوا لله ورسوله کله چې دی خیر فائدہ دے اللہ لپاره رسول الله لپاره ما على المحسنين من سبيل نشتري فقيقان مباني من سبيل انسدار دا ملامتيا رئيسلام ملامتيا نشتري ورجات تلالا والله غفور رحيم الله بخلقكم جميع دبالي والبالقسم معصول خارجي كربين زين الصحابة الكرام دلي جاء غريبانا تبوك غزا قرده سخت غزاوا بساعة العسر دي كربلت رسلاني سخت ساعتهم يوم يش مزل دي گرمی موسم دی دشمن اب جیگم دی خطرناک دی تعالی بیر دی بغیر د سورلی نه مزل کیده سورلی په خام خاص دیګا
لکه اوس چې تبوک ته ته ځې د مدینې نه په ګاډي کې د سړي دا ډډې سمې درځي دومره لرې مزل دی تقریبا 12 یا 13-1400 کیلومتر لرې دی لرې ځای دی نو بعضې صحابه کرام داسې چې غریبانانو نه هغې رات نبي ته یې ویل چې موږ جهاد ته ځو موږ ارمان ته یې جهاد ته لاړ شو زموږ څه سورلۍ نشته دی که موږ له سورلۍ بندوبست وکړي نو ډېره به ښه وي دا زموږ ارمان دی چې لاړ شو جهاد ته نبي ورته ما څه سورلۍ نشته دی او سورلۍ نه بغیر وجل ته تګ هم نه کېدم هغې روان شول او ژړه دې ډېر زیات د دې خبره خفه و چې د غربت موږ همدې حد ته ورسولو موږ جنګ ته نشو تللی د هغې اوزر الله نازل کړي چې دا معذوره خلک ولا على الذين هم يشركون پاک اسلام غانی دا ماتو کا کرشتا ترالو لتحملهم الى واجد الصبر والكريتا قلت تعود الله جد وصل بكم ما احملكم عليا توجد تاسو سواركم باغي بالي تولوني وروانش وعين مسترق ردي متفيض من الدم لكيدر دمو کرم بیا بیدری دمو کرم مبالغه اصل معنا سوا لكيدر دمو کرم بیا بیدری حسنا دوجد غمنا الله يريدو چې دیونه به مونږ باندې نفقو ناز دې خرج کی دې خبرو ودې نبدا دې مسله معلومه شو وسو په دې سوچ کې اهل بدع په کې سوچ کې نه سړي دا دې مسله دا معلومه شو چې ګور نبی ژوند دی او په خپل ژوندانه باندې چې سمدي وسنه شوی با سره شي تاسو له درکم چې کله نبی وفات شوی چار پس تصور کی دا خلک دې مددونه غواړي موږ سمادت او قبول افلاد راکا ژوند دې وی لاجد ما حمد کوالي ژوند چاله سړي شي ورته ولې چې کله وسن نه چې یو څه به وځي چې وفات شي به مسور کی انما السبيل الذين يستعجلون وسجن بمنافقات انما السبيل يقين الله ورحمت يا الذين باعوا كسان غاني لا يستعجلون كاشدي اجازه ورستانه اسکی پھر قعود یعنی جہاد وپا ناستک دی جہاد نہ پاتش وهم اغنیاء حالا جدیوما دارانی خمالدار دی سوقی مشتری بیم نظیم رضو دی خوشحال دی میں یکونو مال خواری پیچ دی مشید پاتی کی دن کو خضر سرام وطبع اللہ علی قلوبهم محروال اللہ دی پسنبانی فهم لا علمون نبویگی یا تدیرون علیکم اذا رجاکم علیہم نور صفات طبیعت ذکر کریں وقت کی منظور لکھنا سورت بہت صحیح سا بلا رکھنا دیر شیئے ہوا نبی تمق کی نبی ریشو جتا مدینی تلال شیئے داخل مبانی مانے تا تکئی یا تدیرون علیکم دی مبانی کے تاسوتا اذا رجاکم علیہم کرجتاس واپس راشی دی بدا قلو توالا تا تدیرو بانی مکوئی لنو من لکم تیچری من باور نکو بتاسو بانی باور دبائی نکو استاس خبر من نمالون قد نبان الله من اخباركم یقینا من الله خبر را کړل من اخباركم استاسو پټ حالاتنا من اخباركم اور استاسو پټ خبرونه پټ حالات الله من تقول دي او کتا سيو جنا من مصيب من الله سير الله عملكم زرد چوي بني الله استاسو عمل عندكم ورسول الله هغه مؤمنين ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده دلته منافقان مبارک وی دی الله واسطه امرونه رسول بوینی او مستبیق 105 نمبر آیت کې تو سره موضوع ذکر کړی دی التدا مؤمنانو خبر شروع د چې کوم توبه استریدا راځي چې مؤمنانو څه کله غوړې دي چې مؤمنان دا د نور مؤمنانو په وخت کې عمل کوي کنه دا څنګه چې دا عبادتونو د پټیږي او دی خو پټیدا تر پټیدا ذکر والمؤمنون تدوسن لغولي ثم تردون الى عالم الغيب بيوتاسوا واپس دے شہزاد چارے دیو پٹبانی وشادی مختاربانی فنبئكم بما كنتم تعملون خبر بدل کی تاسا پاغامل المال جتاسو کول سيحلفون بالله لكم دو صفات طبیعہ وزکائی زب دیجدی و قسمون کی پاللہ بانی لکم تاسو تائیدہ مقربتو میریم کرے تاسو واپس راشی کی بتا قسمون اصر پارکی لتو رضوانون دین پارجی تاسو مخوال ودنیونا مدین مرامت قولنا وفعالدون مخوال ودنیونا وسیز جو تمہیں وی طالب و سمساتے ولی ان عمری سنی قلندیو کرددین لکندگی خدای وما هم جہنم زیدی جہنم دے جزا بما کانو یکسبون
پداسیل کی چی سزا ورکړل شي په سودا کارو شي کول یا یوزون جزاء دې ته سزا ورکړل شي سزا په ماکان یې سیمون په سودا کارو شي کول بل صفت یحلفون لكم یقسمون بی تاسو تعالی ترضوانهم دې په اړه تاسو خوشاله شئ دیونه مخکې چې مخکې واړوي اوس وایي دا قسم دې لپاره چې تاسو خوشاله شئ فإن ترضوانهم بس كجر تاسو راضي شئ دیونه خوشاله شئ دیونه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين بس یقینا الله راضي کی قومنا فرمانا الأعراب أشد كفرا ونفاقا دې کې اوس بیا تفصیل کوي د اعراب د مکه او صفات طبيعه ذکر کړل مدینی والا وای کی مؤمنان ذکر کړل منافقان اوس وایي دا باندې چې نه د خطر قسم دي دې کې نیکان مشترک بدانه کوي مشترک الاعراب اشد كفرا باندې چې ډېر سخت دي په کفر کې ونفاقا او منافقت کې د کفر سره د منافقت سره دي ولې هغه د قرآن مجالس کې نه کیږي چې د دې بيزي سره تدو خان میں سراوی واشدروا للائق دی اللہ یعلم جدید کوئی گی حدود ما انزل اللہ وحدود دا سجلہ نازل کری یا رسولی فقل رسول بانی چاہ کتاب و سنت دی دا کتاب و سنت پحد نہ کوئی گی مانائی پقدر نہ کوئی گی معلوم ہوتا نہیں چاہ قرآن سے رسول سلیم واللہ علیم الحکیم اللہ کوئی ذات مدنو آلدین نور صفات ذکر کی ومن الاعراب بعض ربان چیارونا من يتخذ عصوبی چی گنی يتخذ التغمات يسنو بالذی عتقر بعض ربان چیارونا من يتخذ عصوبی چی گنی ما ينفق و آغت چی خرچ کئی مغرمن تاوان کم مال چی خرچ کئی دا تاوان گنی دا خالص تاوان دی زکاة کتیوالی دا تاوان دی کسا سید والی دا تاوان دی ویتربس بکم الدوائر اور دی انتظار کی احساس مبارک یا دوائر مختلف و حادث اب دوائر جمع دائرۃ اللہ حادثہ کی بھی اکر سی رہی انتظار کی احساس مبارک مختلف و حادث علیہم دائرۃ السوین فدیبانی راغل دا حادثہ ناکارا فدیبانی حادثہ ناکار راغل دا حادثہ ناکارا سر دی کفر دی منافقت دی دا مصیبت دی پورا دی نلقوا إخبار يا إن شاء الله عليهم دائرة السميع رادشي بديبان حادثة ناكارا والله سميع عليم الله ولدن کے ہوئے طول بارد چلو یو شانتر دی بارد چلو کہ خرق ہم دے ومن الآراء من يؤمن بالله اس بگیا مؤمنان ذکر کی ومن الآراء يباز لبارد چلونا من يؤمن بالله سوریش ایمان تریب اللہ بانی ولیوم الآخر قوضا آخرت بانی ويتخذوا غني ما ينفقات في خرج قربات سبب نزدېکتون دا سبب نزدېکتون کړي عند الله ونزل الله باندې چې الله تبارک نزدېکیم وصلوات الرسول او سبب د دعاګانو د رسول چې رسول ته دعا وکړي صلات التمام دعا دغه نبی ته چې کله چې صدقه راوړل نو هغه دعا کوله نو صدقه چې دیو کوي نو دې کې دا کې د ساتي چې الله ته نزدېکیم دیم د نبی دعا دا کوي داغي حصول غواړي چې نبی له دعا وکړي الا خبرداري نا قربت لهم یقینا دا نزدېکت دې لپاره ما سبب نزدېکت دې سيدخلهم الله في رحمته زب چې داخل وکړي دی الله تعالی په خپل رحمت کې رحمت د جلاله جنت داخل کې ان الله غفور رحيم یقینا الله بخښونکی کې مهربان دی والسابقون الاولون من المهاجرين واسم مؤمنان دائی تقسیم کی اور صفات المؤمنین ذکر گئی سرد اقسامنا آیت الواضح اقسام المؤمنین مع صفاتهم والسابقون الاولون والسابقون تکیو مانا دادا والسابقون الى الجنة اولا تکیلون کی جنت الاولون چی اولی بیمان رعودین یا الاولون چی اولی بزمانہ کی من المہاجرین المہاجریننا دمانا والسابقون اولادکلون کی ایمان تا الاولون چی اولی بزمانہ کی من المہاجرین المہاجریننا فدی کداغا صحابوں سے اسی بات بیانی چی اگی اول سر کی ایمان راوڑنی زمانے مرد لو ایمان تمرانی شویدیم
نمانا بدسی والسابقون اولاد کدون کی ایمانتا اول مانا خدا والسابقون للجنة الاولون چی اولی پر زمانہ کی من المهاجرین والانصار الانصارنا